سبا په ټوله دنیا کې او سپیشلی زمونږ په پاکستان کې هم کورونا وایرس د یو وبا شکل اختیار کړی دی او د څو ورځو نه زه ګورم چې حکومت هم په خپل کوشش کوي لګیا دی، میډیا هم لګیا ده، ایون دا چې په موبایل کې هم یو میسج کنوی کوي چې تاسو د ګڼو نه ځان وساتئ، لاسونه خپل وینځئ، د صفایي خیال وساتئ، ګیدرینګ له مه ځئ، مطلب داسې چې کوم ځای کې ګڼه وي هلته مه ځئ. خو بهر زه پرون چونکې اسلام آباد ته هم تللی وم، هلته ډېر رش هم کم و، په خلک ډېر کم کوز راوتی و. خو سپیشلی کله چې زه خپل پښتونخوا ته داخل شوم نو په مردان، تخبهي دې ایریا کې ډېر زیات رش و. موږ وجه سره چې زمونږ په خبره باندې ډېر لیټ پوهېږو، حالانکې دا څه ګپ خبره نه ده. ټولې دنیا په د افیکټ کړې ده، ټوله دنیا یې متاثره کړې ده چې کرونا وایرس دی او دا د یو وبا شکل اختیار کړی دی. نو موږ له پکار دي چې څه هم موږ ته احتیاطي تدابیر منل کې، موږ ته اسلام هم وایي. مار ډېرو کسانو هم دا هم واورېدل چې مرګ او ژوند چې کوم دی دا خدای په لاس کې دی او موږ د دې بیمارۍ نه داسې دی چې مرګ یاسیم یو ځلی د ګور شپه چې کومه ده دا په کور نه کېږي. بېشکه ستاسو خبره هم په خپل ځای ټیک ده چې د ګور شپه چې کومه ده په کور نه کېږي، خو اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د خپل عقل نه کار واخلئ او پریکاشنري میئر چې کوم دي په کار دی چې موږ احتیاطي تدابیر چې کوم دي دا دې موږ باندې عمل پرې راشو، عمل پرې وکړو. په دې کې څه دونه غاټ خبره نشته لکه څنګه چې تاسو اوس وینئ چې ما هم ماسک لګولی دی. نو ماسک ایون دا ډېر هم ګران شي نو په 100 ډېر 40-50 روپۍ به میلاویږي. د دې نه علاوه موږ د خپل ځان سره په جب کې دا هینډ سینیټایزر هم ساتلی شو. لکه څنګه تاسو ته پته ده ما سره په جیب کې راسئ نو هر ګنټه پس زه خپل هینډ سینیټایزر یوز کوم، لاس په دې باندې صفا کوم. بیا چې راته ټایم میلاو شي نو لاسونه په صابون سره هم اینځم د 20 سیکنډه پورې. موږ ته دا وایي ډاکټران وایي چې تاسو 20 سیکنډه پورې خپل لاسونه صفا کوئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده دا دونه مشکل کارونه نه دي، خو کو چېرته دې بیمارۍ زموږ په ملک کې خوره شوه نو زه ګمان نه کوم چې یا حکومت یا زمونږ په ملک کې بیا دونه طاقت شته چې دا موږ کنټرول کړي یا زموږ هسپتالونه دونه. ایون دا چې بهر دنیا کې خلک ډېر مطلب ترقي یافته ملکونه دي، هغو ډېره زیاته ترقي کړې ده په ټیکنالوژۍ کې، په هر څه کې زموږ نه مخکې دي. خو هغوی چې نشي کنټرول کولی نو موږ بیا څنګه کنټرول کوو؟ لکه په دې غریب وطن کې که زموږ ملک 3 ورځې بند شي او کم خلک چې په روزانه بیسس باندې دیاړي کوي نو هغو به څه خوري؟ نو موږ له پکار دي چې کم احتیاطي تدابیر دي دا هم موږ اختیار کړو او په دې باندې عمل وکړو. د بهر بغیر د ضرورته چې داسې ایمرجنسي نه وي نو موږ ګڼو لا ورتل نه دي پکار. د دې نه علاوه هینډ سینیټایزر په بازار کې نن سبا خو تاسو ته به پته چې ماسک لکه څنګه چې تاسو ما اوس لګولی هم او هینډ سینیټایزر دا به لږ ګران میلاویږي، 100-200 روپۍ به ګران میلاویږي، خو 100-200 روپۍ د جان نه قیمتي نه دي. هر یو کس له پکار دي چې هغه یو هینډ سینیټایزر د ځان سره راوالي، جیب کې کېږدي، هر ګنټه پس هغه داسې یوز کوي چې لاس پرې صفا کوي. دا دونه ګران څیز نه دی، داسې لاس ومږه نو ستا هینډ سینیټایزر سره ستا د لاس نه چې کوم جراثیم دي دا ختم شي. دا دونه ګرانې خبرې نه دي، خو دا په موږ باندې دونه بوج جوړ شوی دی چې موږ هېڅوک هم دا کوشش نه کوو چې یاره موږ احتیاطي تدابیر واخلو او خپل خاندان او خپل ځان د دې بیمارۍ نه بچ وساتو. ایون دا که موږ یو هینډ سینیټایزر یو صابون را پیدا کړو، کم کور د ګیټ سره یې دننه کېږدو چې کوم خلک د کور نه بهر ځي او هغه راننوځي او دا یې استعمالوي نو دا به دونه ګرانه خبره نه وي. حالانکې دا مې ورته یو څو خبرې وکړې. موږ لا پکار داري چې په دې چې کوم پریکاشنري میئر دي، احتیاطي تدابیر دي، نو په دې باندې موږ په مکمله توګه عمل وکړو. ځکه چې دا زمونږ حالانکې حکومت خو چې د خپل زما د سوچ مطابق زه حکومت په دې کې بلیم کول ځکه نه غواړم چې په موبایل باندې میسج کنوی کوي، په ټي وي باندې میسج کنوی کېږي، سوشل میډیا لګی ده. خو د اوسه پورې سپیشل زه به په خصوصي توګه خپلو پښتنو ورونو ته دا ووایم چې موږ پرې اوسه پورې هېڅ قسم عمل نه دی کړی. نو پکار ده چې موږ په دې احتیاطي تدابیر او پریکاشنري میئر چې کوم څونه موږ ته پته ده په دې باندې موږ عمل وکړو. او نور مرګ او ژوند بېشکه دا د خدای په لاس کې دي او موږ مسلمانان یو، دا زموږ یقین او ایمان دی. خو موږ ته اسلام هم دا وایي چې تاسو د خپل ذهن نه کار واخلئ او ذهن استعمال کوي چې کوم ځای کې وبا ده یا بیماري ده، پکار ده چې موږ د هغې خلاف خپل چې کوم احتیاطي تدابیر دي دا واخلو. چونکې ټینشن ډېر زیات دی او زما خو په خپله کوشش دی چې زه ټول عمر خپل ملګري او خپل کتونکي چې کوم دي نو دا په خپل شعر و شاعرۍ سره دیو لږ انټرټین کړم او مزه واخلي زما د شعر و شاعرۍ نه. نو زه غواړم چې اول خو تاسو ته د یو څو ټپهیزې ووایم. یو ریسنټلی چې کوم نوي کلامونه دي ما پکې یوه ټپهیزه د کورونا وایرس باره کې هم لیکلې ده. نو زه غواړم چې تاسو ټول د دې نه خوند واخلئ او چونکې ټینشن دی او ډېر خلک ډېر زیات خفه دي، مارکیټونه بازارونه هر څه بند دي. ایون دا نو خلک ډېر په ټینشن کې دي، د خلکو کاروبارونه خراب شو. نو زه غواړم چې نن تاسو لږه رومانټیک او لږه روماني شاعري هم وکړم
تاسو ور دې نه هم خوند واخلئ او نور چې سم کېږي موږ یقین او مسلمانان یو زموږ په یقین په خدای پاک باندې دی خو پکار ده چې موږ احتیاطي تدابیر چې کوم دي دا واخلو او په دې باندې مکمل توګه باندې عمل وکړو. نو زه غواړم چې اول تاسو ته یو 2-3 ټپیزې ووایم او بیا درته یو کلام دوهم ووایم خو چې نن لږ روماني کلام چې خلک ته خوند واخلي ځکه چې ډېر ټینشن دی نو پکار ده چې تاسو لږ خوند واخلئ د دې نه خو یوه ټپیزه ده سپیشل ما د کرونا باره کې بېګا بل بېګا لیکلې ده وایي په ټول وطن ناقراري ده په ټول وطن ناقراري ده او جانانه تا ته سوال زاری ده خیال کوه ډېره مجبوري ده وایي چې ستا کرونا بیماري ده خولګۍ دې راکړه چې یو ځای ډاکټر لزونه خو دا خو خیر ټپیزه وه خو ځان به ساتو یو ځای به دې ځان نه جوړو چې یو ځای ډاکټر له لاړ شو او یوه 2-3 ټپیزې درته نورې هم ویمه چونکې مون نن د ځان سره خپله پوره ډایري راوړې ده نو زه هم چې ډېر ښه کلامونه ستاسو سره شریک کړم وایي ټپیزه ده وایي راته به توره شپه سبا شي راته به توره شپه سبا شي او دې ځل که جوړ مې مسیحا شي زما د زړه دغه سودا شي وایي چې درته ګورم جړا راشي چې درته نه ګورم فراق مې جړوي نه. او یوه بله ټپیزه ده وایي ماته په ما دې سر سترګې ړندې کړې په ما دې سر سترګې ړندې کړې او راله دې ویښې ټولې شپې کړې ما ته دې ورځ تورې تیارې کړې وایي په ما دې تیرې بېنیازې کړې ستا دې رانه شي د لندنه مرادونه. او یوه بله ټپیزه ده وایي نن مې په زړه څکانې وشوې نن مې په زړه څکانې وشوې او ورڼا ورځ په ما تیارې شوې د خپل پردو راته خیرې شوې وایي په هر ارمان مې لوبې وشوې چې په هر ارمان مې لوبې وشوې چې مې پردي راوړي خپل ګڼل مینه. او یوه بله ټپیزه ده وایي نن سبا هر یو سړی جاړي نن سبا هر یو سړی جاړي او چې یار پناه شي زړګی جاړي په شاړو ګرځي وږی جاړي وایي په جړا هغه سترګې جاړي چې د جانان دیدن په کال کې نه کوي نه. ده وایي ویل تاله به داد هر کله درکړم تاله به داد هر کله درکړم او خوله به د مینې درله درکړم زړګی به څنګ بل چاله ورکړم وایي زړګي له ډاډ پخپله ورکړم مدام به څوک ډاډه کوي رټلي زړونه. او یو کلام دی وایي د هجر توره شپه کې شي ګویا کوي خبرې د هجر توره شپه کې شي ګویا کوي خبرې او په نرمو نرمو شونډو کې وینا کوي خبرې او باڼه د چا د سترګو راته زړه کې غوبل جوړ کړي باڼه د چا د سترګو راته زړه کې غوبل جوړ کړي او ویښ کښېنمه په کټ کې تر سبا کوي خبرې او د سترګو په کاسو کې چې شراب وڅکم نشه شم شعر دی وایي د سترګو په کاسو کې چې شراب وڅکم نشه شم او ساقي د میخانې په څه زما کوي خبرې. او مخکې شعر دی وایي فطرت او تخیل مې هسې ځان لیونی کړی فطرت او تخیل مې هسې ځان لیونی کړی په ژبه د انکار راته صفا کوي خبرې. او مخکې شعر دی زما ټولو پښتنو وروڼو ته چې په هر ملک کې دي په هر وطن کې دي دا ورته ډالۍ وایي بچي د پښتنو به تل د نورو در کې ګرځي زما ټولو پښتنو وروڼو ته دا شعر ډالۍ دی پکار دی چې په دې باندې لږ سوچ وکړي وایي بچي د پښتنو به تل د نورو در کې ګرځي بچي د پښتنو به تل د نورو در کې ګرځي او تر څو چې بابا د سرې برېښنا کوي خبرې بچي د پښتنو به تل د نورو در کې ګرځي تر څو چې بابا د سرې برېښنا کوي خبرې. او لفظونه د طبیب د درد درمان ته بیانومه لفظونه د طبیب د درد درمان ته بیانومه دنیا وایي شباب بیا د بل چا کوي خبرې. ډېره مننه.